واه جاوید فضا واه ډیر خوند یې کو او ورسره چې کوم نازیه اقبال ده نازیه اقبال مانم دی یو آر دی ګریټ ښه ځای کې دې کښېنولی دی د ده دا اصلیت او دا اوقات یو د جاوید فضا ټنګه ټینګ ټنګه ټینګ ټینګ دوکړې باجې وهه شوګانو ته ځه او شاته ودرېږه د ښځې شاته ودرېږه او هلته کې د لاس کې دې تیلي نیولي دي ټنګ ټینګ ټینګ وهه دوکړې باجې وهه نور څه دله چل نه درځي. السلام علیکم زما ګرانې مینهوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی تاسو به کتلی وي نازیه اقبال او جاوید فضا دی چې دی نو نن سبا په لندن کې پاتې کېږي خو د دوی ژوند هم ډېر ښکلی تېرېږي. جاوید فضا له یو سیټ ورکړی دی شاته نه هغه سیټ هلته کې ته به کښېنې او لاس کې به تیلې او دوکړې باجې به غږې او یو والا چې دی نو ډولکي والا ورکړې ده ته به دا وهې بس لاس کې تیلي نیولې دي ټنګ ټنګ ډینګ ټنګ ټینګ کوي لګیا دی شاتنۍ سیټې والا ورکړې دی ته به هلته کې کښېنې مخ ته به نه راځې او مخکې به زه په خپله سندره به ویم ولې چې ډېر غټ سندرغاړې ده سندرغاړې څوک ته نازیه اقبال ده په لندن کې به اوس شوګانې کوي او دا مخ یې دونه که د راووتو په تونګړۍ غوندې مخ یې راوتی دی ولې چې ځینې ډسټربه شوې ده که نه لندن کې الله پاک دې معاف کړي دا وبا هم راغلې ده نو د دی هغه شوګانې هم ختمې شوي دي اکه شانتې نشته او بس جاوید له یو سیټ ورکړی دی شاتنې هغه هلته کې کښېنه بس دا دوکړې باجې غږوه. زه په دې خبره باندې حیران یم زه کور کې چې دی پاتې کېږي د ماشومانو دپاره پاتې کېږي ولې چې ماشومان یې ورکوټي دي طلاق یې ترې اخیستی دی او یو کور کې پاتې کېږي او بیا چې دی نو د شوګانو کې ته ورسره ولې ځې ښځه خاوند خو نه یې اوس خو چې دی نو تاسو رور او خور یې د شوګانو کې ورسره ځئ ګناه ده ګناه ډېره سخته ګناه ده چې طلاق دې نه دی اخیستی دی او هغې نه پس بیا هغه کس سره ته څنګه ژوند تېرې ډېر غلط کار کوئ ګوره ډېر غلط کار کوئ داسې نه دي کول پکار خو بس چې کومه خبره ده جاوید فضا له دې ډېر تکړه سیټ دې ورکړی دی شاتنې هغه شاته بچو هلته کې کښېنه هلته کې ډنګ ټنګ ډنګ ټنګ ډنګ دوکړې باجې وهه ډېر ښکلی کار دې کړی دی که نه पाजी यू आर दी ग्रेट टोलकी सोनी सोनी मार दे करो सही शो का ना ढेर خوند به در سره کوي کده مسکرا بھی لیا کرو داسې ښکاري چې تله په دې مخ باندې دوه څپېړې درکړي دي او بس داسې کې و نیک بخته لږ شانې په مخ باندې مسکان هم راوله لندن کې پاتې کېږي د دې مقصد خو دا نه دی چې مخ نه به د مسکان باندې تښتېدلي لږ په مخ باندې امپریشن راوله مسکان راوله خلک چې درته ګوري نو وایي یار هلته کې نازیه اقبال لګیا دی پي تیني وای 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 دا تاسو به وایي چې چا والا څپېړې ورکړي دي وای 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 کوي چې کومه سندره به م وایي که نه وای وای بس یو چل یې زده کړی دی وای وای څوک ته هم نه وایي مړې چې چا وغواړې نو ما ته ووایه فیضان ګلستان ته ووایه څوک دې نه وهي او بس دا وای وای لږ کم که که نه ډېر درسه خوند نه کوي وای وای بس ملګرو زما دا میسج دا پیغام و چې ویډیو م خوښه شوي نو لایک یې کوي خپل دوستانو سره شیر کوي او زما دا مقصد نه دی چې زه چې دی نو د چا دلازاري کومه جست فار انټرټینمنټ دا ویډیو مې جوړه کړې ده او په چا بده لګېدلي وي زه ترنه یو ځل بیا بخښنه غواړم نو ملګرو
زه درنه بخښنه غواړم. او بله خبره دا ده چې کوم نوي دوستان راغلي دي زما په چینل باندې، تاسو زما چینل تر اوسه پورې نه دی سبسکرایب کړی، نو پلیز تاسو ځان سره زما دا چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې دا غنټۍ هم دبا کوئ. نو انشاءالله ملګرو ډېر زر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.